سره ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سره ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سره زما لره ورته د جرګو سره سرا بے پختو تل درومی لپردو سرا ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سرا ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سرا زما لره ورته د جرګو سرا پتمنو میړنو سره ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سره ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سره زما لره ورته د جرګو سره بسم الله الرحمن الرحیم درنو هیوادوالو مشرانو خویندو او ورونو ستاسو د انتظار شیبې لنډوو او ګډ ډول خیر سره همدا اوس د اروپا په وخت 15 بجې شروع شي سره د دې چې د پلان له مخې باید زموږ نننی پروګرام 2 ساعته مخکې پیل شوی وي خو د ځینو ستونزو له امله چې په لاره کې وي زموږ میلمانه یو څه ناوخته راورسېدل بیا هم ستاسو د حوصلې نه نړۍ مننه کوم بسم الله الرحمن الرحیم په ډنمارک کې د میشتو افغانانو د کلتوري او علمي کورنیو درنو غړو میلمنو او د علم او ادب مینوالو درنو خویندو ځوانانو او مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن د ډنمارک په ښکلي ښار اوس کې موږ او تاسې د یوې داسې علمي او معنوي غونډې لپاره راټول شوي یو چې قربانۍ موږ او تاسې د هېواد زموږ او ستاسې اغوس میشته هېوادوال په ټوله کې ډنمارک میشته افغانان او میلمانه زموږ د هېواد 2 ځلانده څېرې دي دا غونډه د هېواد د پیژندل شوي لیکوال او څېړونکي استاد پوهاند محمد اسماعیل یون او د علمي او ټولنیزو چارو فعاله مېرمن ښاغلې آرین یون ده آرین یون د درانه سفر او د دوی د نه ستړي کېدونکو هڅو د قدردانۍ په موخه
جوړه شوې ده. ښاغلی پوهاند استاد یون او هغه درنې خور آرین یون ته چې د ګران هېواد افغانستان څخه اروپا ته د خپلو هېوادوالو د لیدو لپاره یې تشریف راوړی دی، د زړه د کومې ښه راغلاست او ستړي مشي وایم. ستړي مشئ او په خیر راغلی. د یادولو وړ ده چې ښاغلی استاد یون او د دوی میرمن درنه خور آرین یون د دوی د څېرو نومونو، کارونو او فعالیتونو سره تاسو ټول اشنا یې. یون صاحب پخوا هم څو وارې سفرونه کړي وو، دلته راغلی و او تاسو د دوی د ویناو او د دوی د کارونو او فعالیتونو سره اشنا وئ او د آرین یون خور سره تاسې هم ورسره مینه لرئ او هم دوی پیژنئ. د دوی په سږني یا اوسني سفر کې ځای لري چې د محترم ډاکټر صاحب شیروالي شیر څخه نړۍ مننه وکړم چې دوی ورسره او د دوی درنۍ کورنۍ د دوی قدردانی او میلمتوب په پوره اخلاص سره کړی دی او دا دوی ورسره تر دې ځایه پورې او د دوی درنه میرمن ورسره راغلي دي. د دې دواړو نه هم مننه کوم او ښه راغلاست ورته وایم. زموږ نننۍ غونډه به د قرآن کریم د تلاوت سره همدا اوس پیل شي. د قرآن کریم د تلاوت کولو لپاره د خپل درون ملګري ګران ورور شفیق الله جبارخیل څخه هیله کوم چې راشي او زموږ نننۍ غونډه د الله تعالی په سپېڅلي کلام سره لا درانه کړي. ښاغلی جبارخیل صاحب مهرباني وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق. د جبارخیل صاحب نه نړۍ مننه. څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پاتې یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي. زموږ نننۍ پرتمینه غونډه بېلابېلې برخې لري چې یوه برخه خو یې دغه دی تاسو ته وړاندې شوه او غونډه به دومره اوږده هم نه وي، لنډه به انشاءالله. دوه درې نفر ویناوال دي
زموږ درانه مېلمانه به خپله ویناګانې ولري. د ویناو د برخې نه به وروسته زموږ درانه مېلمانه دلته خپلو دغه ځانګړي ځای ته تشریف راوړي او ګډونوال کولی شي چې د دوی نه سره خپلې بېلابېلې پوښتنې د غونډې په چوکاټ کې وکړي او هیله ده چې دوی به په ډېر ښکلې طریقه سره ستاسو پوښتنې جواب کړي. اوس په ډنمارک کې د افغانستان د ملي تحریک ډنمارک څانګې مشرتابه ښاغلي ورور محمد افضل شیرینزوی نه هیله کوو چې راشي او خپله وینا واوروي. افضل شیرینزوی پیاوړی ځوان دی، چکچک له قوي ورته کوي. د لوی او سپېڅلي خدای په نامه قدرمنو راغلو ښاغلو مېلمنو، پتمنو خویندو، قدرمنو مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو راغلو ښاغلو مېلمنو ته د افغانستان ملي تحریک ډنمارک څانګې په استازولۍ او همداراز په میشت افغانانو په استازولۍ په ډنمارک کې تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. په ځانګړې توګه خپلو پتمنو راغلو ځانګړو مېلمنو ته قدرمن دروند مشر یون صاحب، زموږ پتمنه درنه خور اغلې آریان یون او د دې تر څنګ زموږ ګران تکړه فرهنګي مبارز ورور ښاغلی ډاکټر صاحب شیروالي شیر او د هغوی پتمنه مېرمن، هر کله راستئ خدای مو راوله، قدمونه مو پلې مو. قدرمنو مېلمنو زه خاصه ځانګړې وینا نه لرم، د مشرانو هدایت سره سم کومه دنده چې ماته سپارل شوې چې زه به د پتمن مشر ویاړلي مشر البته زه ځان ته ویاړ ګڼم بیوګرافي به په لنډه توګه تاسو سره شریک کړم، بیا به نور د خپرونې نورې برخې تاسو سره شریکې شي. یون څوک دی او څه یې کړي دي؟ محمد اسماعیل یون د 1440 لمریز کال د کب پر 18 نیټه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په یوې روشنفکره کورنۍ کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د الینګار ولسوالۍ په سلینګار لومړني ښوونځي کې ترسره کړي. وړې زده کړې د ډاکټرا تر کچې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې بشپړې کړي او پر 1490 لمریز کال یې د پوهاندۍ وروستۍ علمي رتبه ترلاسه کړې ده. یون لا د سلینګار لومړني ښوونځي زده کوونکی و چې له ادبیاتو سره یې مینه درلوده. پر 1416 لمریز کال چې د خوشحال خان لیسې د 12م ټولګي زده کوونکی و، د ده په زیار د لر او بر افغان لیکوالانو یوه شعري ټولګه یې راټوله او په همدې کال د هیلې په نوم چاپ شوه. له هغه وخته بیا تر دې دمه یعنې د 1405 لمریز کال پورې د نږدې 38 کلونو په بهیر کې د یون نږدې او بیا عنوانه بېلابېل څېړنیز، پوهنیز، تحلیلي، تخلیقي او تدریسي اثار چاپ شوي دي. یون په پورتنیو چاپي اثارو سربیره د 1404 لمریز کال تر پایه پورې د خپلو نورو فرهنګي ملګرو په مرسته تر 400 عنوانو زیاتو بېلابېلو علمي سیمینارونو مرسته 400 عنوانو زیاتو بېلابېلو علمي اثارو چاپ ته لاره هواره کړې ده. دغه راز یې تر 200 عنوانو زیات د نورو لیکوالانو علمي اثار د سمون چارې ترسره کړي. تر 100 زیاتې بېلابېلې علمي لیکنې او ویناوې په غږیز، چاپي او لیدنیو رسنیو کې خپرې شوي دي. د دې ترڅنګ یې 1200 لوی او وړې علمي غونډې، سیمینارونه، ورکشاپونه او د بېلابېلو مناسبتونو په پار بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي دي. د فرهنګي خدمتونو په لړ کې د ژوندون په نوم رسنیز مرکز هم فعال کړی دی. یون د ټولنیزو خدمتونو په لړ کې له خپلو نورو ملګرو سره د ملي تحریک په نوم د یو ټولنیز، فرهنګي او مدني حرکت بنسټ کېښود. د کونړ، لغمان پوهنتونونو په تاسیس او د نجات سیمې په بیا جوړونه کې اساس رول ترسره کړ. د دې ترڅنګ یې د
د افغانیت او اسلامیت د سترې داعیې او د ملي هویت په تذکره کې د ملي او عقیده‌ایي هویت د تثبیتولو لپاره 450 نظایرو په جوړولو او انعکاس کې خپل مثبت رول ادا کړ. د دې ترڅنګ یې په ټولیز ډګر کې د 4 لسیزو په بهیر کې تر 1000 زیات بېلابېل ټولنیز خدمات ترسره کړل. په تېرو 100 کلونو کې په یو زیات شمېر سیاسي او ټولنیزو بهیرونو کې ونډه واخیسته او د اکثرو لویو جرګو غړی او ګډونوال ویناوال پاتې شو. یون اوس هم د هېواد په داخل کې اوسي خپلو فرهنګي او ټولنیزو هڅو خدمت ته دوام ورکوي. په ټولنیز سیاسي او فرهنګي ډګر کې خدمتونه تر حده زیات دي، خو موږ یې دلته د ګڼو ګټورو کارونو لنډیز ته په ډېره لنډیز سره نغوته وکړه. خپل قدرمن او پرمن مشر ته د لا زیاتو بریاوو او د اوږد عمر په هیله. نړۍ مننه. د پیاوړي ځوان محمد افضل شیرینزوی څخه نړۍ مننه کوم. دوی تل په ډنمارک کې او په خپل هیواد کې د هرې کلتوري او فرهنګي غونډې د افغانانو د یووالي لپاره د افغانانو د نږدې کېدو په خاطر د هیواد د بېلابېلو ارزښتناکو او ملي ورځو د لمانځلو په خاطر نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. د دوی سره د دوی میرمن ښاغلې خور دلته ناسته ده، همیشه زموږ سره تکلیف ایستلی، زیار یې ایستلی دی او زموږ خدمت یې کړی دی، د افغانانو خدمت یې کړی دی. د کلتوري غونډو او هلو ځلو یوه لویه برخه دوی په خپل همت سره فعال ده. مننه خورئ. اوس زموږ او ستاسې بل ویناوال تر کومه چې ماته معلومه ده دوی به د آرین د اغلې آرین یون خور په باره کې تاسو ته معلومات درکړي، خو مخکې د هغې نه چې دغه شخصیت راوغواړم، دا ځای لري چې د دوی سره تاسې آشنا یې د دوی د کارونو سره، د دوی د شعرونو سره، چې وایي وخت ته بیرته راشه یو افغان وزېږوه، وخت ته بیرته راشه یو افغان وزېږوه، ښاغلی عمر بورا زماني. د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه ټولو ته هرکلی. زه به دغه پېژندنه دمخه د خوشحال بابا یو څو بیتونه خپلې درنې خور، پښتنې خور، مېرمن آرین یون لخوا د هېواد بهرني دښمنانو ته داسې وایي: زه ګوره هماغه د پښتو نه ډک خوشحال یمه، زه ګوره هماغه د پښتو نه ډک خوشحال یمه، زه ګوره هماغه د لمبو نه ډک خوشحال یمه، زه ګوره دا واوره اول توره بیا قلم یمه، نوم مې دی خوشحال ولې دا ستا لپاره غم یمه، شرنګ زما د تورې به په غرونو لرزه راوسته، غږ به د غورځنګ مې په دښتونو لرزه راوسته، توره مې د ننګ هډو د ټوټې نه کوزېږي نه، وینه د غیرت زما چې ګرمه شي سړېږي نه. د میرمن آرین یون لنډه پېژندنه. میرمن آرین یون د عبدالله محمدي لور ده چې په 1949 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې ده. پلرنی ټاټوبی د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالي د شګې کلی دی. میرمن آرین یون خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ښار په بي بي شمسو، منځنۍ زده کړې په امینه فدوي او لوړې زده کړې د ماسرۍ تر کچه پورې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو ښوونځي په پښتو څانګه کې ترسره کړي دي. میرمن آرین یون پر 1980 لمریز کال له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په امینه فدوي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د لنډمهال لپاره امهات المؤمنین پوهنتون د استاذې په توګه هم دنده ترسره کړې.
آریان یون پر 1402 لمریز کال په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستو په ځانګړي دفتر یوناما کې د ښځو د برخې مسؤله شوه او له هغې وروسته بیا له 1484 لمریز کال څخه تر 1400 لمریز کاله پورې 3 ځله د ننګرهار د ولسونو لخوا ولسي جرګې ته د خپلې منتخبې استازي په توګه وټاکل شوه او 19 کاله یې په یاده جرګه کې په پوره زړورتیا د خپل ولس استازولي وکړه. آریان یون په تېرو 2.5 لسیزو کې خپل ولس ته ګڼ شمېر خدمتونه کړي. په بېلابېلو وچکالي ځپلو سیمو کې یې خلکو ته د صحي اوبو د برابرولو لپاره په سلګونه ژورې څاګانې ایستلي دي. د خیاطۍ په لسګونو کورسونه یې خویندو ته جوړ کړي. د کلینیکونو، جوماتونو، روزنتونونو او روزنیز مرکزونو په جوړولو کې فعاله ونډه اخیستې او په ټولنیز بهیر کې یې د واکمنو زورواکو پر وړاندې په پوره جرأت د خپل ولس د حق حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی. وږمو بهیر لنډیو ته یوه لنډه کتنه د ننګرهار اوسنۍ فرهنګي ټولنې او د ځان ځاني ښامار سفر هغه اثار دي چې میرمن آریان یون لیکلي او تر اوسه چاپ شوي دي. آریان یون پر 1404 لمریز کال د هېواد د نومیالي لیکوال استاد محمد اسماعیل یون سره خپل ژوند شریک کړی دی. دوی 4 اولادونه لري: هیله، سمسور، سوله او ودان. هیلې او سمسور په انګلستان کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي او سوله او ودان اوس په ترکیه کې د ماسترۍ بهیر تعقیبوي. میرمن آریان یون او استاد یون اوس هم په کابل کې اوسي او د هېواد په داخل کې د فرهنګي، ټولنیز او سیاسي سمون او پرمختګ لپاره د خپل وس تر وروستۍ بریده هڅې او مبارزه کوي. مننه. د ښاغلي محمد عمر باورا زماني نه یوه نړۍ مننه کوم چې خپله ارزښتناکه وینا او د دوی هغه ډېر اړین معلومات چې د آریان یون خور په خاطر باندې یې راټول کړی و، دا بیا هم یو څه کم د وخت کموالي په خاطر باندې دوی ډېر دا مختصر معلومات ورکړل. تاسو ته هیله ده چې تاسو یې د اورېدلو نه خوند اخیستی. دا چې زموږ نننۍ غونډه د پوهاند محمد اسماعیل یون او هغه خور آریان یون د راتګ په خاطر دلته د اوس ښار کې جوړه شوې ده او د دوی د کارونو او راتلونکو پلانونو په خاطر باندې چې دوی نه موږ واورو. نو مخکې له دې نه چې دوی نه موږ واورو ځای لري چې د یو دروند استاذ د کابل پوهنتون د پخواني استاذ او د علم او د پوهې د ډګر یو ځلانده ستوری چې زموږ او تاسو سره خوشبختانه په دغه غونډه کې ګډون لري او په ډنمارک کې اوسېږي او د دوی د ښاغلي استاذ محمد اسف بهان صاحب نه هیله کوم چې راشي او د یون صاحب او درنې خور آریان یون په کارونو او فعالیتونو باندې د دوی نه هم واورو. اول باید
سیاست په ډګر کې د ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې دوی ځلانده کارونه کړي زه خو د یو څېړونکي په صفت داسې وایم چې په یوه وینا یا یوه مقاله یا یو کتاب لیکلو باندې دا نه راخلاصه کېږي. په دې باندې باید کتابونه ولیکل شي، سیمینارونه دایر شي او خبرې وکړل شي. دوی دواړه د افغانستان د سیاست پر سټیج باندې هغه لوبېدونکي لوبغاړي دي چې کارنامې ټولو ته معلومې دي. آریان خور په داسې یو ځای کې یو 12 کاله د خلکو استازولي وکړه چې زه د اور لمبې ورته وایم. د افغانستان په پارلمان کې چې کوم خلک کېنول سوي وو هغو د ټولو د انساني کرامت ته د احترام سره سره باید وویل شي چې هلته داسې کسان وو چې د اور د لمبو حیثیت یې درلود. هغوی په دې نه پوهېدل چې پارلمان څه معنا، قانون څه معنا، او د هغو د ټولو منفي خبرو په مقابل کې آریان خور لکه غږ درېدله په میډیا کې او دننه په پارلمان کې. دا یو نه هېرېدونکی څپرکی دی د افغانستان د سیاست. تاسې په لنډ ډول مقایسه کوئ، په همغه پارلمان کې نورې مېرمنې هم وې، زه به نوم نه اخلم، اما هغو سره په تله کې دا نشي لوېدلی، ځکه چې دوی دواړه د مخالفو جهتونو کې سره لکه اور او اوبه واقع دي. آریان یون د جب لپاره کار نه کاوه. آریان یون د افغانستان د بهبود لپاره د قانون په طرحه باندې خبرې کولې. آریان یون د افغانستان د وږو خلکو پر دسترخوان باندې د یوې مړۍ ډوډۍ د راتګ هڅه کوله او د نړیوال سټیج باندې د افغانستان مطرح کېدل یې طرحه کول. نه دا چې هغه هغه دعوا کوي چې د ما دا کور چې اخیستی د ما د کتاب په حافظنامې اخیستل شوی. که د کتاب په حافظنامې اخیستل کېدی کور اوس به اسماعیل یون او یا کورونه درلودل او آریان یون به 5 کورونه په کرایي کور کې اوسېدل. په هر صورت دغه د سیاست پر سټیج باندې چې یون کوم کارونه کړي او آریان خور کړي، دا هر اړخ یې د څېړلو او خبرو کولو دی. راغلو د فرهنګ ډګر ته چې هغه کې تعلیم هم شامل دی. زه د یون کورنۍ ته په افتخار سره وایم چې دا یوه عالمه کورنۍ ده. کله چې اسماعیل یون خپله PhD دفاع کړه، ما په خپل پیام کې درته ولیکم چې د ما وروسته له ماسټرۍ نه مې ډېر ارمان و چې زه باید PhD تحصیلات وکړم، اما د ما مخنیوی وشو. خو اوس چې یون PhD واخیسته داسې یې ګڼم چې زه خپله ډاکټر شوی یم. او آریان خور د ماسټرۍ تر کچې له ټولو کارونو سره سره هغه په لومړي ګام کې یوه داسې مور ده چې 4 تعلیم یافته اولادونه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. او دننه په پارلمان کې خو هغه معلومه ده چې څه یې ویلې او څه ډول به درېدله په تناسلت. دا عالمه کورنۍ چې اولادونه یې هم 2 ماستران دي او 2 د ماسترۍ په درشل کې دي،
د ما لپاره چې زه ټول عمر معلم پاتې شوی یم د ما لپاره ویاړ ده او دا تعلیم یافته کورنۍ لیکوالان هم دي کتابونه هم لیکي سیاست هم کوي ما یو وخت رشاد صاحب ته وویلي چې استاده له درسه چې راغی ما ته یې د چي فرمایش راکړي چې چای مې ورته جوړ کړ تناو کوټه کې ما ورته وویلي چې استاده نه شو کېدی چې ټوله پاملرنه دې ژبې او ادب سره اړولې وای یوه ډېره پدرانه مسکا یې وکړه ویلې چې نه دا نه شو کېدی هغه وخت سواد کم و موږ باید ټولو برخو ته لاس اچولی وای تخلیق ته تحقیق ته سیاست ته او ټولو کارونو ته دغه عالمه کورنۍ چې اوس پرې بحث کوو دوی ټولو کارونه ترسره کړي تخلیق یې کړی څېړنه یې کړې سیاست یې کړی او فرهنګ یې کړی او له ټولو نه مهم چې خپل اولادونه یې روزلي او د ما لپاره مهمه دا ده چې دوی خلکو ته او ټولنې ته څه پرېښودل ګیرو که دا د دوی کار او فعالیت همدا اوس هم ودرېږي د یوندې کورنۍ میراث چې شی ده د افغانستان ټولنې ته او بشریت ته د ما له نظره دوی د خلکو په افکارو کې د کرکې او نفرت پر ځای مینه کړې ده دوی د ځوانانو په افکارو کې د وطن د ملکیت فکر روزلی دی دوی توانېدلي دي چې د خپلو ټولو فعالیتونو په نتیجه کې نوي نسل ته داسې څه ور انتقال کړي چې هغه هېڅکله هېر نشي ځکه دوی دواړه ښوونکي دي دواړه استادان دي پوهاند دکتر اسماعیل یون رسما پوهنتون کې استاد آریان یون هم په یو پوهنتون کې د تدریس مخینه لري چې هغه امهات المؤمنین نومې دا پوهنتون امهات یعنې میندې او مسلمینو یعنې د مسلمانانو میندې چې منظور یې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمنې دي په دې نامه نومول شوی او هلته یې تدریس کړی دی او غیر دغه په لیسه په مکاتبو کې هم مخینه لري دوی په څو ساحو کې څه رقم ځان مصروف کړی دی خوشحال خان په هغه وخت کې هم تورې وهلې داسې غزلیات لیکلي دي چې سړی تعجب کوي چې ده څومره وخت درلود له دونه جنګونو له دونه نورو کارونو نه چې دی فارغېده بیا یو عاشقانه غزل هم لیکه ما یو ځای اسماعیل یون ته لیکلي وو چې که د دې نورو کارونو تر څنګ تخلیق ته هم لږ توجه وکړي ډېره به ښایي اما هغه په تخلیق کې هم د خپل زړه خوږې راسپړي داسې عاشقانه شیان نه لیکي هغه دغسې یو شی لیکي چې هلته هم د ټولنې د خلکو د روزلو هدف ده زه که په خلاصه ډول تاسو ته عرض وکړم هغه داسې دی چې یو چیني فیلسوف کنفوسیوس نومیږي هغه ویلي وو چې هغه خبره هېڅکله نه زړېږي که یو کلن ثمر غواړئ غنم وکرئ که لس کلن ثمر غواړئ ونه کېنوئ که سل کلن ثمر غواړئ نوی نسل وروزئ زموږ په هېواد کې د یون اسماعیل یون او آریان یون د سل کلن ثمر لپاره نوی نسل روزلی دی زه امیدوارم زه هیله یم چې د دوی قدردانۍ وسي تر دې هم زیات زه هېڅ آرزو نه لرم چې پس له مرګه لکه خوشحال خان چې ویلي وو چې اوس د ما قدر په چا نشته او پس له مرګه به مې یاد کړه ډېر عالم د خوشحال قدر که اوس په یې چا نشته پس له مرګه به یې یاد کړه ډېر عالم د ما امید داسې ده چې موږ خپل مشران
خپل حقداره خلک خپل خدمتګاران په ژوندینې هم یاد کړو او داسې نه شي چې په ژوندینې موږ هغه چا سره د لارې مل شو چې د دوی په اپوزیشن کې واقع دي هغوی خو هر څه وایي اما اساسي خبره دا ده چې د دوی کړه وړه نن ورځ میډیا دې حد ته رسېدلې چې هېڅ شی پټ نه پاتې کېږي د دوی کارنامې معلومې دي آریان خود په پارلمان کې څه کړي دي او عیني ژوند یې څه ده هغه ما ښکاره ده اسماعیل یون چې یو وخت یو چا راته ویلي چې دا خو د عیسی جاسوس ده زه تاسو ته قسم یادوم که اسماعیل یون عیسی ته په لاس ورشي وژني نه په څه به یې دغونه کوي نور که د عیسی نماینده ورسره وایي که هر شی ورسره وایي خو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي نه هېرېدونکي دي او په ډېرو څه ارزي د ټولو نه مننه د درون استاذ د ارزښتناکې وینا نه یوه نړۍ مننه دغه استادان زمونږ د استادان لیکوالان علمي شخصیتونه کدرونه مشران د جرګو او مرکو خلک د علم او د پوهې د ډګر سالاران د دوی قدر پکار دی د دوی د تجربو نه ګټه اخیستل پکار دي دوی چې په هر ځای کې وي زموږ او ستاسې لاسنیوی کوی شي موږ ته یوه ښه مشوره راکولی شي هیله ده چې په ژوندینې د ټولو مشرانو علمي شخصیتونو کدرونو قدر وکړو او دوی ته په ژوند پاملرنه وکړو داسې یو وخت به راشي چې دوی به خدای ناخواسته زموږ په منځ کې نه وي لکه پخوا چې زیات همدغسې زموږ مشران زموږ او ستاسې نه تللي دي هغوی ته به دوا کوو خو دغه ژوندي چې کوم راسره دي دوی به قدر کوو دوی سره به مینه کوو مننه استاذه یوه نړۍ د پروګرام یا د غونډې په دې شیبو کې نوبت ورکوو د سویډن نه یو دروند میلمه راغلی دی یو ځوان زه ورسره ډېر معرفت نه لرم مګر همده ته په ډېر درنښت بلنه ورکومه چې راشي او خپله ارزښتناکه وینا زموږ او ستاسو سره شریکه کړي ښاغلی نجیب الله زاخیلوال صاحب الحمد لله كفى وعلى عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران المجيد انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا پیغمبر اسلام وايي من علمني حرفا فهو مولاي استاد مخکې یو شعر وویلې د خوشحال کله که اوس په چا نشته بس له مرګه به یاد کړه ډېر عالم موږ د پوهاند صاحب رشاد صاحب په ریډیو کې دا په غونډه کې دا تو دا وویل چې دا شکرمات کې موږ په ژوندون خپل مشران مانځو درنو مشرانو او کشرانو سلامونه استاد محترم او ټول ښاغلي یو دواړه ناستې موږ باید په دې سره سر خلاص کړو چې ځینې نومونه یوازې نومونه نه وي بلکې د تاریخ برخې وي او ژوندي تاریخونه وي ژوندي تاریخ هغه چې د تاریخ حکایت په خپله ژبه سینه په سینه انتقالوي او زموږ د هغه نسل استازي تاسې مشران ټول خو دوی بالخصوص دي چې د جګړو د مهاجرتونو د خیمو د تورو تمبو او د بندیخانو او د وهلو ډبولو کیسې د ویښتابه لپاره کړي نه د دې لپاره چې موږ حساب تېر کړو زما د استاد یون سره پېژنګلو د 1904 هغه مهال غالبا که استاد مې بیا رادرست کړي د دې یو شعري ټولګه وه ده د پوهنتون په دوره کې لیکلې وه نه پوهېږم چینیني وه او که مټاپور له هماغه کتاب نه استاد پېژنم بیا زما ورسره مخ په مخ لیدل په 1906 کې د جلال آباد کې وشول چې بیا زما خوشبختي دا وه چې د هماغه اعتماد له مخې نه چې استاد پر ما وکاوه چې د هیلې مجلې
امتیاز څښتنې هم دلته د کسیار صاحب ناست دی. زه د مشرقي ولایتونو د هیلې مجلې استازی شوم. دا هغه تنګه دوره وه، توره دوره وه، مشکلات وو چې د دې مجلې توشیح او ویشل موږ لپاره دومره سخت وو لکه د اوسپنې نینې څیڅل څه هغه د دیو تربان په کیسه باندې د اوزیو په غره باندې ختل وو. مالي امکانات نه وو، استاد هم نشي وکړی، پیسې نه وې. استاذ شاهدي ورکړو، هغه ملایان یو خبره کوي خدای مې ګوري. ما استاذ بوجۍ ولیدي په دې اوږه. موږ به کتابونه د لاهور نه راغله. دا زه نه وم چې د خاطرو یوه برخه زه تاسو ته وایم او داسې نه چې چا ماته ویلي. مخامخ استاذ هم ناست دی، زه هم ناست یم. بېکسیار صاحب په ډنمارک کې و هغه مهال، خبر نه وم. مګر موږ به بورډ بازار ته به کتابونه راورسېدل، موږ به بیا دا په بوجیو کې اچول، بیا به مو دا بوجۍ د چا لپاره؟ د هغه قوم لپاره چې زموږ یو ارمان په هماغه ځوانۍ کې زما او د استاذ په خپل فکر سره، چې هغه قوم چې د کتاب سره ډېر لرې والی لري، خو دې کتاب ته رانیسي شي ګویا که لږ سهولت راشي. کوم قومونه چې د کتاب سره خبرې نه وکړو چې بیا د استاد سره زما په ډېرو مسایلو کې ناستې شوي، خبرې مو شوي په ډېر. خو زه د استاد د یو شي د ټولو هغه خلکو نه منندوی یم. استاد یوازې استاد دا نه و چې کتابونه چاپ کړي یا سیاست وکړي، بلکې زما په لیکوالۍ کې استاد راباندې رول لوبولی دی. دا هم یو غټه خبره وه ما لپاره، د یو داسې چا لپاره چې په کورنۍ کې هېڅوک زموږ داسې نه و چې ما لپاره د لیکوالۍ الفبې راوښی. ما خپل په خپل فکر یو لیکوالي کوله، په خپل فکر مې لیک لوست کاوه. خو دا یو د خپل فکر زېږنده یو شی و چې یو استاد درته راشي درته ووایي چې دا داسې ولیکه او دا داسې ولیکه، جمله بندي داسې وکړه. نن خوشحاله یم په دې باندې چې 14 کتابونه مې لیکلي. دا چې نه چاپ کوم هغه بېله خبره ده، خو درې مې چاپ کړي دي. دا د استاد لپاره کار نو یون صاحب زما سره او یا زه ورسره ډېرې ترخې خوږې خاطرې لرم. او دا ترخې خاطرې داسې نه چې دی پر ما په غوسه شوې ده. دا ترخې خاطرې د دغه قوم دي، د دغه ولس دي، د هغه خلکو دي چې ته ورته یوه کدۍ بلا کوي. دا د هغه خلکو دي چې خوشحال خان بابا ته زړه چا ورکړی. دا د هغه خلکو دي چې تر اوسه پورې موږ په دې فکر کې چې امان الله خان مسلمان دی او که. دا د هغه قوم ترخې خاطرې دي. استاذ لاره اوږده ده، ستړونکې ده، تا دومره وهلې ده او د دې درې چنده لا نور هم پاتې ده. حوصلې به نه بایلو. موږ په دې پوهېږو چې زموږ په سر باندې کومې سوداګانې را روانې دي او څوک مو پلوري. خو بدبختانه چې موږ ډېر کمزوري نه یو، بلکې داسې یو احتناق سره مخ یو چې زموږ غږ اورېدل ډېر سخت دی. زه خبرې نه اوږدوم. طبعا غوښتل مې یوازې چې همدغه خاطرې تاسو سره شریک کړم. په ژوندونې د هغه چا قدر پکار دی چې ستا د ویښتابه لپاره کار کوي، ستا د رابیدارولو لپاره کار کوي. د لولو پر ځای تا په سیخانو پنبې چې جګ شه. که موږ 40 کاله مخکې راجګ شوی وی نن به داسې نه وای. خو که اوس هم راجګ شو نو زموږ نسلونه به موږ ته دعا وکړي. زه د زړه له تله د استاد نه منندوی یم او ډاکټر صاحب شیخ علي شیخ ته ډېر ورودانۍ وایم چې د ده سره په دغه سفر کې ملګرتوب کړو. زما دواړه خویندې دلته ناست دي. دوی سره په دې هیله چې دا سلسله زموږ په ټول ملت قوم ولسونو کې سره رادغه شي او موږ خپل مشران په رښتیني ډول باندې سره ولمانځو، د زړه له تله یې ولمانځو، د هغوی معنوي پانګه د ځان سره وساتو. خو استاد چې کتابونه لیکلي ګوره یو شی چې زه یو خاطره لرم. استاد پوهان صاحب دلته ناست دی. موږ په اورېپرو کې د استاد په مشوره د پښتو کتابخانې په پښتو کتابخانه کې د پښتو څانګه خلاصه کړه. خو ما ته 2 کاله وروسته زنګ ووهل شو چې په 2 کالو کې چا کتاب نه دی وړی. استاد خو کتابونه لیکلي خو په اوس پورې چا لوستي دي. پوښتنه دا ده ضرور نه چې دې تاریخ ولولي، ضرور نه چې دې ادبیات ولولي. هغه برخه چې ستا د
طبیعت برخه هغه برخه چا نسته زما هیله دا ده چې په لوستلو باندې راشو عادت شو استاد تاسو ته اوږد عمر خوشحاله ژوند خورې تاسو ته اوږد عمر خوشحاله ژوند قدمونو زموږ په لیمو سویډن ته ستاسو راتلل نه کېږي نو اړو چې دلته راغلو بخیر راغلو د ظاهروال صاحب د ارزښتناکې وینا نه نړۍ مننه کوو دوی واقعا د لرې ځای نه راغلي دي دوی ښایسته خبرې وکړې هیله ده چې تاسو درنو ګډونوالو ته هم خوند اخیستی زه غواړم د غونډې په دې برخه کې د هغه ملګرو او مشرانو نه نړۍ مننه وکړم چې د دې غونډې په راجوړولو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې دغه سیمه چې هسته نومیږي دلته زموږ د اوس په کار کې یوه وړه ساحه ده او مهمه ساحه ده دلته زموږ یو شمېر افغانان ژوند کوي چې دلته بد تشریف هم لري د دوی نه مننه کوو چې دغه سالون په نیولو کې همکاري او مرسته کړې ده د محترم پیلوټ صاحب د ویزي صاحب څخه د دوی د کورنۍ څخه نعمت الله زماني صاحب د دوی د کورنۍ څخه او دغه نور دوستان که نومونه یې زما د یاده وتلي د دوی نه هم نړۍ مننه کوم زموږ یو تعداد یو شمېر خویندې چې دلته ناستې دي دوی نه هم مننه کوو هیله ده چې نورې خویندې هم راغلې وې خو دا چې نه دي راغلي هیله ده په راتلونکي دوی اول زما مېرمن نه ده راغلې زه بښنه غواړم د ټولو نه خو دیموکراسي ده نو څنګه وکړو درنو ګډونوالو اوس وخت را رسېدلی دی چې ښاغلي آرین یونخور سټیج ته راشي او د دوی ارزښتناکې وینا په خپله ارزښتناکه وینا سره خپله ارزښتناکه وینا داسې به وي چې موږ ونازوي او بیا په مستقیمه توګه د دوی خبرې خو موږ تاسې اورېدلې دي میډیا د لارې خو دلته مستقیم به بېل خوند ولري ښاغلي آرین یون زموږ مهمه مېلمنه ده یوه تکړه ښوونکې او د پوهنې ډګر خدمتګاره ده د ولسي جرګې د پخوانۍ ولسي جرګې کې استازې پاتې شوې ده د کلونو لپاره یې هلته د افغان ولس او د خویندو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي ډېرې درنې خورې ستاسو نوبت دی سټیج ته راشئ او خپله ارزښتناکه وینا زموږ او زموږ د ګډونوالو سره شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه د خپلو مشرانو نه خویندو نه وروڼو نه چې دغه پرتمینه غونډه یې دلته جوړه کړې ده زحمت یې ایستلی زیار یې ګاللی دی او موږ هم بښنه غواړو چې موږ ډېر کوشش کوو چې دغه غونډو ته آن ټایم ځان راورسوو خو ځینې ستونزې مخې ته شي په لاره مثلا وجوبات د موټرونو هم نشو کولی چې په ټاکلي ټایم باندې ځان راورسوو تاسو منتظر پاتې شوئ نو زموږ هغه عذر به منئ خبرې ډېرې دي خو څنګه چې وګورئ چې دغه غونډه د ډیالوګ شکل لري موږ به هلته کښېنو او بیا به تاسو پوښتنې کوئ ځینې موضوعات به سره خپل په منځ کې شریکوو نو زه ډېرې خبرې نه کوم صرف دومره وایم چې هغه افغانان چې په بهر کې دي نو کله چې موږ دوی ګورو په دې لنډ سفر کې چې زه راغلی یم دلته نو د دې هغه د هېواد سره مینه کمه شوې خو نه ده نوره هم ډېره شوې ده په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی دلته اوس هم سره د دې چې مهاجرت د پردي وطن کې دي ستونزې شته مشکلات شته خو بیا هم ډېر مهمو مسایلو ته ځانونه رسوي ملي مسایلو کې ګډون کوي ټول سره راټولېږي نو په دې باندې مې زړه ډېر خوشحاله شو چې د دوی مینه ورځ تر بله ډېرېږي وطن سره او خپل ولس سره بلکې کمېږي نه سره د دومره مسؤلیتونو ستونزې او مشکلات په وطن کې ډېر دي یو خو دا چې موږ ټول ژوند په انقلاب کې پیدا شوي ځوانان شو همدا اوس په انقلاب کې زاړه شوي
ستونزې مې ټول خپل په سترګو کتلي او بله دا چې تقریبا 18 کاله په وکالت کې او 3 کاله په ملګرو ملتونو په دفتر کې زما مستقیم اړیکه خپل ولس سره وه د هغې د هرې ستونزې نه موږ خبر یو هره ستونزه موږ سره شریکه کړې ده او خپله مې حس کړې ده نو په دې خاطر ستونزې ډېرې دي ورو ورو به ورته حوصله کوو دا مشکلات به ګالو تر څو لاره د حل پیدا کړو کله کله په دې ستونزو کله په موږ باندې دومره ډېر بار شو چې زما به یو دم خلقو ته په تنګ شو نو استاد به همیشه راته ویل چې دا د شګو مزل دی حوصله به کوې او زر به ورته زړه نه تنګ وي نو دغه مسایل دي بیا به سره خپل په منځ کې وایو او کینو به او اوس په دې خوشحاله یم چې تاسو ګورم او د هغو وروڼو خویندو نه چې دغه غونډې برابره کړې ده او زحمات یې ایستلي ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله غونډې په جریان کې به ستاسو سوالونه وي او موږ به خپل جوابونه ورته وایو د حل به وباسو ستونزو باندې خبرې کوو نو فعلا د دې د خاطره چې خبرې اوږدې نه شي ډېره زیاته مننه بیا هم د ټولو نه مننه کومه او د ناوخته راتګ دپاره به زما عذر منئ مننه د درنې خور د ارزښتناکې او لنډې وینا نه ګټورې وینا نه نړۍ مننه کوم محترم یون صاحب او هغه خور تاسو خو چې اول راغلی المان ته راغلی یا خو المان خو داسې جرمني داسې یو هېواد دی چې هلته ګڼتونه ډېره ده امکانات هم زیات دي خو دا نننی سفر داسې دی لکه سړی چې د کابل نه لاړ شي د کامې ولسوالۍ ته کامې ولسوالۍ خو بیا هم علاقه ده بیخي چې داسې ولسوالۍ ته لاړ شي چې هلته چېرته شیګل ته لاړ شي نو زمونږ غونډه زمونږ همدا هومره امکانات دي که چې مونږ ډېر ستاسو په راتلو باندې بېحده خوشحاله یو یو وار بیا مننه کوو خورې وایي د نقد ملایان ګرځي د درو سره په ښار کې د نقد ملایان ګرځي د درو سره په ښار کې د شعر پیغله مې ځکه په حجاب کې راولم او زما تړلی لاس او ستا درندې درندې څپېړې رقیب ته به یو وخت کې په حساب کې راولم او دا سر را به مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی دا سر را به مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی خو تا ته یې 5 وخته محراب کې راولم دا زما تړلی لاس او ستا درندې درندې څپېړې چې دا وخت د حساب کتاب وخت به کله راځي الله دې راولي اوس وخت رسیږي وخت ورکوو ښاغلي استاذ درون استاذ پوهان محمد اسماعیل یون ته چې راشي او په خپلو ارزښتناکو ویناو سره زمونږ نننۍ غونډه لا پرتمینه کړي ښاغلی استاذ یون صاحب
اوسپنه راټېدل نو هلته مصرفوله او بالاخره کار نتیجه ورکړه. یوازې هیلې مجلې چې دومره ذهنیت روښانه کړي خلکو لکه د حکومتي مشر زموږ قدرمن ډاکټر صاحب شېرولي چې موږ فکر کوو چې موږ کورنۍ غړي یو سره نو 40 کاله کېږي چې موږ منظم فرهنګي کار کوو او اوس هم چې دلته راغلي زموږ د سفر ټول سهولتونه چې دوی برابر کړي قدرمنه فوقالعاده چې دلته حضور لري د دې درنه کورنۍ نو د مننې هغه راسره الفاظ راسره دومره کم دي چې یو کارونه چې دوستانو کړي ملاتړ چې کړی هغه ډېر زیات دلته چې موږ ولاړ یو دا شخصیتونه چې جوړېږي دا د یوې ورځې کار نه دی تر شا ډېر پټ خلک دا څوک چې پټ قهرمانان هغه دي چې پردې ته شا وي او هڅونه کوي لکه فلم کې چې یو لیکوال سناریو لیکي ایډیټر شاته ولاړ وي سناریست بیا شاته ولاړ وي کامرامین هم شاته ولاړ وي هغه نور مګر د هغه ممثل چې دا څوک چې تمثیل کوي یا د فلم هغه د پردې په مخ ښکاره کېږي خو هغه د پردې ته شا څخه قهرمانان دي هغه نه ښکاره کېږي اصلي قهرمانان هغه دي چې د پردې ته شا د یو چا د شخصیت په جوړونه کې اصل پټ اتلان چې کوم رول لري هغه خلکو ته نه ښکاره کېږي. موږ چې محاسبه کوو دا کوم کارونه چې سوي دي دا مخکې یادونه وشوه نو هغه ډېرو خلکو د کار او زیار مجموعه ده چې هغې کې ډېر خلک شریک دي کتابونه چې چاپ شوي یو چا لیکلي یو چا یې پټ کړي یو چا یې مالي ملاتړ کړی یو چا لکه ډاکټر صاحب ظاهروال چې ورته اشاره وکړه هغه یې تر کلي ولس پورې رسولی دا پروسه وه چې حتی د حکومتونو تر کچې هم ډېر زیات کار شوی دی کې یو ډېر غټه کتله د پردې تر شا شامله ده دا هغې لا اوس هم دوام پیدا کوي داسې خلک هم موږ لرو چې دوستان چې کتابونه یې چاپ کړي خلکو لپاره د صحي ژورې ساګانې یې ویستلي کلینیکونه یې جوړ کړي مسجدونه یې جوړ کړي مګر خلکو ته یې ویلي چې زموږ به چېرته نه اخلي تصور پکې ونه شي نو دغسې یو سلسله روانه ده تر دې دمه پورې زه مننه کوم د شیرین زوی صاحب زماني صاحب څخه مولا زماني صاحب څخه مالکي صاحب څخه دوی څخه چې دوی وخت په وخت دې جوړه شوي دي چې د بېلوا صاحب څخه چې دلته غونډې جوړې کړي نه یوازې موږ چې راځو بلکې د خپلواکۍ د ورځې د نورو مناسبتونو په حساب ټول د نرمشي افغانان دې سره همکار دي ټول د کور ودان نو دا ځل چې موږ راغلو موږ ویل چې داسې یو خبره وکړو ځینو دوستانو سره چې په افغانستان کې خو دغه شرایط ټول یې درک کوو ځکه چې ټول هېوادوال پرې په دقیق ډول باندې خبر دي تشریح توضیح د ډېر ضرورت نشته هر څه خو شرایط عیني واقعیتونه ټولو مشري چې په ټولنه کې کوم واقعیتونه پېښېږي دا حتمي ده چې دا د عدالت سره متناسب وي یا د هماهنګي اکثر وخت عدالت ته پښو لاندې کېږي خو د ټولنې واقعیتونه چې کوم دي هغه باید موږ وپېژنو چې دا اوس کومه ټولنه کې واقعي دغه ضرورتونه دي دغه مجبوریتونه دي او دغه واقعیتونه دي د دغه ضرورتونو مجبوریتونو واقعیتونو په رڼا کې درېیمه لاره شته ده چې سړی ځان سره همغږی کړي یا هماهنګ کړي چې یو څرګنده لاره پیدا کړي د عدالت د تامین لپاره خصوصا د فرهنګي کار د ترسره کولو لپاره نو موږ وایو که فرهنګي کار وشي تاثیرات یې ډېر زیات دي د اعصاب ارامۍ د سیاسي ډلو ټپلو عواطف نرمۍ نو که دا کار وشي تاثیرات یې البته انقلابي هڅو باندې ډېر هغه نه دي زر محسوس نه دي مګر تاثیرات یې مثبت دي چاته پکې ضرر نه رسېږي نو موږ ویلی چې راشو د خصوصا اوسني حالات کې څه کولی شو خپلو هېوادوالو ته دا اوس بهرمېشي افغانان چې فکر وکړي چې په اقتصادي لحاظ باندې یو موازي حکومت دی افغانستان کې تقریبا څه کم 2 میلیارده ډالر د بېلابېلو افغانانو چې بهر کې میشت دي وایي د زیار ثمر افغانستان ته رسي هر کال او ټول د حکومت خزانه چې دا هم 2 میلیارده ډالر یعنې دا 3 میلیارده ډالر باندې د افغانستان کې ژوند روان ده البته نورې پیسې لري خو دا محسوسې پیسې شي نو موازي په اقتصادي چې موازي حکومت روان دی باید موږ دغسې فکري شتمنۍ څخه هم استفاده وکړو چې تاثیرات په مملکت باندې مثبت تاثیرات وارد شي او هغه څوک چې لږ سرکشه دي هغې دي په هغې دي هغوی ذهنیت نرم کړو موږ چې یوه لاره بنده یې چې د فرهنګي مبارزې ته سړی دوام ورکړي دلته زموږ ډېر دوستان ناست دي چې ښه پوره تجربه هم لري په دې کار کې حوصله هم لري زغم هم لري ډېر کار یې کړی
بیا به دغه نړۍ ته ادامه ورکوو او کار به کوو. نو مشکلات خو په ټولنه کې دي او مثلا په دې کې داسې سیاسي مسایلو کې توافق نظر موجود نه وي، حتی په ټولنیزو کارونو کې، حتی په ځینو فرهنګي کارونو کې د نظر اختلاف وي، سیاست ونه ښه کار وکړي بیا به یو شمېر خلک مات مخالف کېږي. خو که د خلکو خبرو پسې وګرځو نو ډېر کارونه به نور هم لاسته ووځي. نو داسې وایي شخصي تجربه مو داسې ژوند یاد کړو چې د مخالفتونو سره سره حتی د سپکو سپکو الفاظو د استعمال سره سره بیا به کار کولی شي. که نه کار خپل ځای نیسي، که څوک خبره وکړي که ونه کوي، که کار ونه شي نو نه د چا شخصیت جوړېږي، نه ژوند ته کوم سبب رسېږي. نو بیا به ممکن موږ دا ورته هیله لرو چې ستاسې ډېرې خبرې واورو او دا پیغامونه چې دي دا هلته انتقال کړو چارواکو ته غوږونه پورې. البته موږ خو په رسمي ډول باندې هېڅ ډول کار نه کوو په حکومت کې، خو غږ انتقالولی شو. تاثیر دې خلکو چې بهر کې افغانان چې دي دا ډېر زیات مؤثر دي، تاثیرات یې ډېر مؤثر دي. نو غږ او پیغام انتقالولی شو. مګر د تطبیق مرحله چې د هغه د خلکو په لاس کې ده چې هغه بالفعل واکمن دي او د یوې نظر تر یو حده پورې راانتقالولی شو. د ټولنې واقعیتونه چې دي، مجبوریتونه، دردونه، دا هم د یو بل سره نظر تبادله کولی شو. نو منتظر یم ستاسو خبرو ته بیا به سره کوم دوست نورې خبرې لري موږ به یې یاداشتونه واخلو. نو ستاسو نظرات موږ ته ډېر نظر دی چې موږ متواتر ډول راشو، دلته خبرې وکړو او تش لاس بېرته لاړ شو. موږ غواړو چې تاسو د افکارو نظراتو څخه استفاده وکړو، د یو فکر یو مجموعه کابل ته انتقال کړو او موضوع کې افغانستان نور کار ته کوو. بس بېکسیار صاحب والا بیخي زوړ شو، نو ارمان صاحب بېکسیار او دلته داسې څوک نشته چې زه ټول نومونه به بېانصافي پکې وشي چې رانه ځینې پاتې شي. خو دلته داسې شخصیت د نوې مجموعې کې د ټول د بهرمېشتي افغانان چې دي په مېشت یو زیات شمېر دي، خو ډېره فرهنګي هغه چې وه شتمني د بهرمېشتو افغانانو لخوا هلته کابل ته افغانستان ته انتقال شو. اوس هم چې ده همدا نړۍ دوام پیدا کوي. نو موږ خوشحاله یو چې دغه نړۍ ته د څلوېښتو کلونو په بهیر کې په منظم ډول باندې ادامه ورکړې ده. کله کله خدای په خپله دا سیستم داسې برابروي چې سړی کله ډېر انګور وخوري بیا مشتو ته هغه اشتها راځي، که مشت ډېر شي بیا خوږو ته اشتها راځي. په دې لویو جرګو کې د ولسي جرګه کې خو دا وه، په لویو جرګو کې زه وم د افغانستان د مخالفینو چې زه ډېر د افغانستان بنسټونه درلودل. موږ فکر کوو چې موږ به څه کار واخیستل شي. خدای پاک موږ ځای ته برابر کړو چې د افغانستان د مخالفینو زهر وکړو. نو اوس هم کېدای شي خدای پاک به دا لازمه ګڼلي چې موږ د خلکو نه د افغانستان د فرهنګ لږ تر لږه د هویت د دفاع لپاره یو هغه په توګه استفاده وکړي، د یو تسکین، د یو مساکین ګولۍ په توګه استفاده وکړي. که نه موږ دونه کار نه استاد یادونه وکړه سیاست نثر ته موږ اختیار ته وایم، موږ نه سیاست سره علاقه لرو، نور ته جوړ نه موږ عاطفي خلک. خو کله کله در باندې تحمیل شي بیا نو درد از ګربۍ خېژي، نو هغه چیغه هم پورته کړې ده. نو ډېره مننه. کور بدن خبرې ډېرې وخت نه نیسم، بیا به سره انشاءالله تاسو نظرات سترګې په لاره کړم. ډېره مننه. د استاد ښاغلي استاد ایوب صاحب د ارزښتناکو وینا نه نړۍ مننه کوم. راځئ مشرانو، راځئ ټول راځئ. ډاکټر صاحب وړاندې شئ تاسو. د ټولو مشرانو نه هیله کوم چې راسئ په صف کې ودرېږئ چې عکسونه یو ویډیو ښه راسي. یو عکس واخله. آی صاحب بسم الله که د سوکس تاسو بلاول صاحب عرض ته یو ودرېږئ که نه بلاول صاحب تشریف نه بلاول صاحب ډاکټر صاحب
شیروالي بخښنه غواړم تاسو لږ ځان مخته کړئ بېلوال صاحب لومړي تاسو د وزیر صاحب وخت دې افتخار چې دا ناوخته راغلی ډاکټر صاحب شیروالي په ټول بدن یې همیشه موږ ته یو د توجه د ټولو مشرانو غواړم ډاکټر صاحب شیروالي د ډاکټر صاحب شیروالي فتحونه کورنۍ مشر حاجي صاحبان د ټول نه زه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه موږ ته په فرهنګي برخه کې که کومې غونډې یا پروګرامونه لرو د دوی هر څه زموږ په چوپړ کې دي یعنې ډاکټر صاحب شیروالي د دوی فتحونه کورنۍ د ډېر څیزونو لیاقت یا وړتیا یا قابلیت لري خو موږ د ډنمارک میشت افغانان البته د موږ لخوا دغه ناچیزه ډالۍ ومني مهرباني وکړئ زه ګوره هماغه د پښتو نه ډک خوشحال یمه زه ګوره هماغه د پښتو نه ډک خوشحال یمه زه ګوره هماغه د لمبو نه ډک خوشحال یمه زه ګوره دا واوره اول توره بیا قلم یمه نوم مې دی خوشحال ولې دا ستا لپاره غم یمه شرنګ زما د تورې به په غرونو لرزه راوسته غږ به د غورځنګ مې په تختونو لرزه راوسته توره مې د ننګ هډو د ټوټې نه کوزېږي نه وینه د غیرت زما چې ګرمه شي سړېږي نه